ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو کوربه اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز ته. ګارډین ورځپاڼې د افغان جګړې په اړه لیکنه خپره کړې ده. دغه برتانوي ورځپاڼې ویلي چې د امریکا ولسمشر جو بایډن ته په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه په میراث پاتې ده. ورځپاڼې کاږي چې له افغانستانه د ځواکونو ایستلو مسلې د بایډن له ادارې لاره ورکه کړې ده. ولسمشر غني هم له امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره لیدلي دي. ارګ ویلي چې په دې لیدنه کې د سولې بهیر د نورو ګامونو په اړه بحث شوی او دواړو لوري دغه پروسې پر چټکتیا ټینګار کړی دي. د ولسمشر ایماني لومړی مرستیال امرالله صالح ویلي چې د سولې په موخه هر څه چې زموږ په وسه وو ترسره مو کړل. صالح زیاته کړې چې طالبانو او پاکستان د سولې په برخه کې زموږ هیلې ناسمې تعبیر کړي او تاوتریخوالي ته دوام ورکړي. له اروپایي ټولنې څخه مننه کړې چې له افغانانو سره درېدلې ده. او په کابل کې د ترکیې سفیر اوغوز خان ارطغرل د افغانستان او ترکیې د ډیپلوماټیکو اړیکو د سلمي کلیزې په مناسبات په خپاره کړي مطلب کې ویلي تل یې په بیلو مواردو کې له افغانستان سره مرسته کړې او په بیلو برخو کې به خپلو همکاریو ته ادامه ورکوي.